ښځې له کوم ډول نارینه‌و څخه متاثره کېږي؟ سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. ښځې له کوم ډول نارینه‌و څخه متاثره کېږي؟ د انسان شخصیت د هغه له عادتونو او خوی څخه پیژندل کېږي. د انسان همدا شخصیت بیا د نورو انسانانو سره د اړیکې په جوړېدو کې بنسټیز رول لري. موږ تاسو ته هغه څه درښایو چې نجونې یې په یو نارینه کې غوره ګڼي او ژر ترې متاثره کېږي. هر انسان په طبیعي ډول د داسې یو چا دوستي غواړي چې دی ورباندې ډاډه وي او د ده مرسته وکولی شي. هیڅ وګړی هم د داسې یو چا سره دوستي نه کوي چې هغه د هیڅ ډول وړتیا او موقعیت ونه لري. مېرمنې هم هغه ډول نارینه خوښوي چې غښتلی شخصیت ولري او د دوی په خوا کې ځان په امن او ډاډ کې وګڼي. په غوسه باندې کنټرول درلودل یو له نادرو پیدا کېدونکو خاصیتونو څخه دی. ډېر کله نارینه خپله غوسه نشي کابو کولی. کله چې غوسه شي بیا نو هر څه کوي، هر څه ماتوي. نجونې د هغه ډول سړیو څخه ژر متاثره کېږي چې پراخه صبر ولري او د پیښو په وړاندې غبرګون احساساتي نه علاقه نه وي او هر څه ته سوچ ولري. مجادله او مبارزه هغه څه دي چې ډېر کسان یې پیل کوي خو ډېر ژر یې بیرته پرېږدي. په ژوند کې د بریا لپاره پرله پسې مجادله اړینه ده. د نن زمانې لوستې نجونې هم مجادله کوونکي نارینه خوښوي. داسې نارینه چې په یو کار کې ډېر زیات شکست هم وخوري بیا پاڅېږي، د خپلو غلطیو درس اخلي او بیا یې پیل کوي. ملګرو خدای دې وکړي ویډیو د مو مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.